أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه حالات بیانول کوم وخت چې مشرکان ټوله د بیرته تګ د پاره تیار او آماده سوه. ابو سفیان د څو نورو کفارو سره د غره ویوې بلې لوړې ته وختې او مسلمانانو ته ورنارې کړه. آیا په تاسې کې محمد شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې ابو بکر شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جواب مور کوي. ابو سفیان بیا نارې کړه آیا په تاسې کې عمر شته؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جواب ورکولو څخه منع کړ. ابو سفیان د بل چا پوښتنه ونه کړه، فقط دغه درو نفرو پوښتنه یې وکړه، ځکه دی او د قوم په دې پوهېده چې د اسلام قیام په دغه درو نفرو سره دی. بیا نو ابو سفیان وویل که دغه کسان وژل سوي وي نور نو زموږ په تاسې هیڅ پروا نه کیږي، ځکه په تاسې کې نور هیڅ شان او شوکت نه دی پاتې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نور صبر نسوای کولای، ودرېدی او په لوړ आवाज ورنارې کړه، ویل اې د الله دشمنه، هغه کسان چې تا یاد کړه هغه ټول ژوند دي. الله عز وجل هغه کسان پریښول چې ته په خپکیږي. ابو سفیان وویل زموږ ځینو نفرو ستاسې د وژل شوو کسانو پزې او غوږونه ور پرې کړه، خدا داسې کار دی چې نه ما په هغه سره امر کړی دی او نه په خپایم. بیا نو ابو سفیان د نصر او بری ناره وکړه. په دې جنگ کې د کفارو په کامیابی فخر او غرور کوي. په ډېر لوړ आवाज یې ناره کړه اعل هبل. هبل هغه د قریشو بت دی، نو دا ویل لوړ سو هبل. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څورته وایو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ووایاست الله اعلى واجل. الله جل جلاله تر ټولو لوړ او لوی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورنارې کړه الله اعلى واجل. بیا ابو سفیان وویل موږ عزا لرو او تاسې عزا نه لرئ. عزا چې بل د ډبرو بت دی. سبحان الله، مشرکان د ډبرو په هغه بتانو فخر او غرور کوي چې دوی په خپل لاسو جوړ کړی دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آیا جواب نور کوي؟ دوی ویل څورته وایو. ویل وایست الله مولانا ولا مولا لكم، یعنی الله عز وجل زموږ دوست او مالک دی او تاسو لر دوست او مالک نسته. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورنارې کړه الله مولانا ولا مولا لكم. بیا ابو سفیان ویل دغه ورځ د بدر د ورځې په بدل کې ده او جنگ د سلوغې په شکل دی، کله لوړوي کله کښته، یعنی کله تاسو کامیاب یاست کله موږ. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویل تاسو زموږ سره نشئ برابرېدلای، زموږ مړي په جنت کې دي او تاسو مړي په اور کې دي. ورونو ښه متوجه سئ، مسلمانان او کفار هیڅ کله نشي سره برابرېدلای. د مسلمانانو وژل شوي کسان جنت ته ځي او د کفارو د ابدي اور ته. بیا ابو سفیان ویل یا عمر ته یو وار ماته راس. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ورسه وګوره چې څه وایي. عمر رضی الله تعالی عنہ ورغلی. ابو سفیان ورته ویل یا عمر په الله سره قسم درکوم چې موږ محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجي. عمر رضی الله تعالی عنہ ویل یا په والله او هغه دغه اوس ستا خبري اوري. ابو سفیان ویل ته ماته تر ابن قمعه صادقه. ابن قمعه خو ویلی و چې ما محمد صلی الله علیه و آله وسلم ووجي، مگر عمر رضی الله تعالی عنہ وایي هغه ژوندۍ دی. نو ابو سفیان ویل زستا خبره منم نه د ابن قمعه.
ابن اسحاق رحمه الله وایي کوم وخت چې ابو سفیان او د ملګری رئیس و نو یې نار کړ زموږ او ستاسو وعده پر راتلونکي کال کې په بدر کې ده یعنی پر کال دا شپه به بیا په بدر کې سره جنگیږو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل اصحاب څخه و نفر تول ورته وای هو دغه وخت او هغه ځای زموږ او تاسو په مابین کې وعده او موعد دی بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او حضرت علی رضی الله تعالی عنه تول چې په مشرکانو پسې وروځه او وګوره چې دوی څه کوي او مقصد یې څه دی چې آسان ګوشه کړی و او پر اوشانو سپاره و نو دوی مکه مکرمه ته ځي او که پر آسان سپاره و اوشان یې دغه ورسره بیول نو یې د مدینه منورې اراده ده او زما د قسم په هغه ذات وي چې زما نفس د هغه په قدرت کې دی چې د مدینه منورې اراده و زبه هلته پسورسم او هلته به جنگ ورسره وکم علی رضی الله تعالی عنہ وايي زه په مشرکانو پسې وروتم ګورم چې دوی څه کوي او چیرې ځي ومې لیدل چې آسانه ګوښه کړه او دوی پر اوشانو سپارس و مخ پر مکه مکرمه رهیس و ورونو د بحث په دغه حصه کې به د احد د وجلسو کسانو یا شهیدانو او زخمیانو یو څه متفرقات کیسې درته بیان کوم زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وايي کوم وخت چې قریش د میدان جنگ څخه ولاړه او مسلمانانو دا موقع پیدا کړ چې په خپل وجلسو کسانو او زخمیانو پسې وګوري نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زه ولېږلم چې په سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنہ پسې وګورم او راته ویل کدی سعد ولدی زما د طرفه سلام ورته وایه او ورته وایه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي څه حال دی زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ وایي زه په میدان جنگ کې په وجلسو کسانو کې ګرځیدم چې سعد ابن ربيع می په داسې حال کې ولیدي چې د ژوند آخري ساوي یکشله او یا ځای زخمی شوی وو ځینې زخمونه د تورو ځینې د نیزو او ځینې د غشو نو ما ورته ویل یا سعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سلام درته وایي او پښتنه دې کوي چې څه حال دی سعد ابن ربيع ویل پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دې سلام وی او ورته وایي یا رسول الله د جنت بوی حسوم او زما قوم انصار ته وایي کپتا سکه د سترګو در په ولو قدرت پاتو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دشمن ورسېدی بیانو د الله جل جلاله په حضور عذر نه لري او په دغه وخت کې پاک روح د بدن جلاس هلته په زخمیانو کې یو نفر وو چې نوم یې عمرو ابن ثابت وو او خلقو اسیرم ورته ویل دغه اسیرم کافر وو مخکې چې به مسلمانانو هر وخت اسلام پر ارزاوه د به انکار کاوه او اوس په زخمیانو کې پروتي او د ژوند اخري لحظه دي مسلمانانو یو د بل سره وویل دغه اسیرم څنګه راغلی دی دوی خو د اسلام څخه منکر وو بیا یې په خپل د اسیرم څخه پوښتنه وکړه ویل د قومیت په سبب راغلی کدی و اسلام ته رجوع کړی ده اسیرم ویل بلکې اسلام ته مې رجوع کړی ده پر الله او رسول الله می ایمان راوړی دي او بیا می د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنگ وکړي ترڅو چې دغه حال مې دی چې تاسو یې ویني او په دغه وخت کې وفات صحابه کرامو د حال ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دی د اهل جنت څخه دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي چې دغه اسیرم هیڅ کله د الله جل جلاله د پاره یو المنز هم نو کړی مسلمانان په زخمیانو کې پر قزمان پیښ شو هغه قزمان چې د پهلوانانو او قهرمانانو غوندي جنگ کړی وو یوازې د ویا اتنه پر مشرکان وژلی وو ستاسو په یاد وي چې درې نفر د کفارو د بیرغ پورته کوونکي ووجل او اوس په داسې حال کې پروت دي چې زخمو د کار ایستلې دي نو مسلمانانو د بني ظفر و کوروته یوړي مسلمانانو د جنت زیری ورکول چې تو خو غازی سوی او کمرسه شهید هم یې قزمان ویل په والله ما د بل شي د پاره جنگ نه دی کړی مګر د قوم په خاطر او که د قومیت حساب نه وای ما به جنگ نه وای کړی کوم وخت چې بیا د زخمو د درد څخه په تکلیف سو نو یزان په خپل ووجي کوم وخت چې به دغه قزمان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حضور کې یاد سو
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به فرمایل چې هغه د اهل النار څخه دی. ورونو دا د هغه مجاهدینو مصير او نتیجه ده او ځای اور دی چې بل اعلاء کلمت الله څخه د بل هر مقصد د پاره جنگیږي، مثلا د قومیت، حزب، کرسی یا داسې نور. نو د قزمان پر عکس هلته د بني ثعلبه د يهودو څخه یو نفر په وژل شوو کسانو کې پروت و چې مخیرق نومېدی. مخیرق يهودي او په يهودو کې عالم هم و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد و غزا ته د جمعې په ورځ د جمعې تر منځه وروسته ووتی یا د مازیګر تر منځه. په دغه شپه کې د جنگ آمادګي ونیول شو او په سهار کې چې د شنبه ورځ و جنگ پیښ شو. الله جل جلاله په دغه ورځ د مخیرق په زړه کې ایمان داخل کړي او د شنبه په ورځ په يهودو کې ژغ وکړي ویل والله تاسو شپوهیږي چې دا هغه نبی دی چې تاسو ته په تورات کې ذکر شوی دی او د علیه الصلاۃ والسلام کومک پر تاسو لازم دی. نو در ولارسي او د صلی الله علیه و آله وسلم په ملګرتیا جنگ وکړي. يهودو بهانه او پلمه کول ویل یا مخیرق ته پوهیږي چې نن شنبه ده او د شنبه په ورځ الله جل جلاله پر موږ جنگ حرام کړی دی. مخیرق ویل اوس تاسو ته شنبه نسته، تاسو په دغه بهانه غواړئ چې نبی आवाज جنگ وکړي او تاسو ناست. نو د خپل اسلحه ور سره واخسته او ویل کزه ووجل سم زما مال د محمد دی، هر څه چې پکوي د خوښه ده. نو د یوازې رهیسو او د جنگ میدان ته داخل سو، پس له یو څه جنگ کولو شهید ووجل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک غواړي چې داسې جنتی ته وګوري چې په ټول ژوند یې و الله جل جلاله ته یو لمونځ نه وکړي دغه مخیرق ته دی وګوري. سبحان الله، په ټول ژوند یې یو لمونځ نه وکړي، مسلمان سو بیا ووجل سو او جنت ته داخل سو. وهر هغه چاته چې د الله جل جلاله د جنت اراده وي دغه څه ورته اسانه کی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي جنت وتاته ستاده چوټي تر بند نږدې دي، خو وروره زما او ستا څخه یو څه حرکت غواړي. په خپل اعمالو کې باید یو څه اراده ولرو. الله جل جلاله دې زموږ او ستاسو په نصیب کې. د شهیدانو د جملې څخه یو هم عمرو ابن جموح رضی الله تعالی عنه. عمرو په پښه ګډو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جنگ آمادګی نیول ده هم د وټولو نیت وکړي. اولادو یې ورته ویل پلار ته ګډې معذور یې، الله جل جلاله ستاسو جنگ او جهاد ساقط کړی دی، ته معافیه. د ویل زه غواړم چې په دغه ګډه پښه جنت ته داخل سم. نو یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د جنگ کولو اجازه وغوښته او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د وټولو اجازه ورکړه او په دغه جنگ کې شهید شو. کوم وخت چې د احد د ورځې شهیدان راټول او سره یو ځای شو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی او وی فرمایل زه پر دغه کسانو شاهد یم او هیڅ داسې زخمی نشته چې د الله جل جلاله په لار کې د زخمی سي مگر الله عز وجل به د قیامت په ورځ راپورته کوي او د زخم څخه به ویني بهیږي، داسې ویني چې رنگ به د وینو وي او بوی به د مشکو وي. اوس نو ځینو مسلمانانو خپل شهیدان مدینه منوره ته وړل چې هلته شخ کې هر یو خپل قریب اخستی اوړي، مگر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکي کچا د مسلمانانو د شهیدانو څخه یو څوک وړي وي برته دی راوړي چې ټول شهیدان دلته د خپل شهادت پر ځای شخصي او غسل هم ورکوي، فقط زغری او اسلحه ځنی استکی او په خپل کالو کې شخصي. د جابر ابن عبد الله د عمه مېړه او ورور شهیدان شوی و. نو دې پر یو اوش د خپل خاوند او د هغه د ورور جسدونه اخیستی و چې مدینه منوره ته یوسي. دا په لار کې و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر ورسېد. هغه دوی بیرته راوګرځول او د مسلمانانو د شهیدانو سره په احد کې شخ کړسو. د مسلمانانو شهیدان یې دوا یا درې نفر په یو قبر کې شخول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په پښتنه کول چې د کم یو ډېر قران مجید په یاد وو و هر یو ته چې به اشاره وسوه په لحد کې به هغه د قبله و طرف ته د مخ کاوه.
او 2 نفر به په یو کالی کې سره یو ځای کول. یعنی کفن خو نور کول کېدی مګر هغه سربېره پټو یا چادر چې به پر اچاوه 2 نفر به په یو چادر کې پټول. دا د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالت وو. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل چې د قیامت په ورځ زه پر دغه خلکو شاهد یم. عبد الله ابن عمرو ابن حرام د جابر رضی الله تعالی عنہ پلار او عمرو ابن جموح په یو قبر کې شخ کړسوه. ځکه په ژوند کې هم د دوی دوه په مابین کې دوستي او محبت وو. د شهیدانو د راټولولو په وخت کې د حنظله رضی الله تعالی عنہ جسد ورکو. پس له ګرځېدلو او لټولو یې هلته ګوښه د جسد پیدا کړي چې پر یو لوړ مځکه پروت وو او اوبه ځینې څڅېدلې. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اصحاب کرام ته وویل چې ملائکه ودته غسل ورکوي. او بیا یې فرمایل چې تاسو د شدت څخه پوښتنه وکړئ چې د څه قصه و. هغه د شپې خبر ورته وای. نو ځکه وحنظله رضی الله تعالی عنہ ته غسیل الملائکه ویل کیږي. یعنی هغه څوک چې ملائکو غسل ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ په شهادت نو خبر او اوس خپل اکا او رضعی ورور ولیدي چې وجل سوی دي. پزه او غوږونه پرې سوی دي. ناس یې سر سوی دي او انای پر زګر پراته ده. داسې منظر او مشهد دی چې په هر اندازه سره انسان فکر کوي تر هغه هم غمجن حالت دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حال په لیدلو سره ډیر غمجن سو او ژاړي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عمه صفیه رضی الله تعالی عنها راغله غواړي چې خپل ورور حمزه رضی الله تعالی عنہ وویني. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې زوی زبیر رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې په یو قسم سره دی دا د دې څخه وګرځول سي چې خپل ورور وویني. مګر دی وویل ولی می د ورور د لیدلو څخه منع کوي؟ زه خبره سوم چې زما د ورور پزه او غوږونه یې ورپرې کړي دي او دا هم د الله جل جلاله په لار کې. موږ په دې کار نو راځي مګر زه د دې کار اجر او ثواب د الله جل جلاله څخه غواړم او ان شاء الله صبر به وکم. بیا نو راغله خپل ورور یې ولیدي دعا یې ورته وکړه انا لله وانا الیه راجعون یې وویل د مغفرت طلب او غوښتنه ورته وکړه. ورونو او خوندو دغه ته صبر وایي چې انسان د هر غم او مصیبت په اوله مرحله کې صبر وکړي او د الله عزوجل په تصرف راضي شي. کنه په ورسته کې خو هر څوک د خپل بے وسی په سبب راضي کیږي. په واسه یې څه نوی پوره نو وای صبر وکړي دي. خو اصلي صبر هغه دی چې د غم او مصیبت د پیښېدلو سره یو ځای وایي چې د الله عزوجل په قضا خوش او راضي یم. هو په پټه خوله او بل شکایت جړه دا انساني رحم او عاطفه ده. د هغه څخه شرعي منع هم نشته. خو شکایت او په لوړ اواز سره جړه منع او ګناه ده. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې حمزه رضی الله تعالی عنہ دی د عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ سره یو ځای شخ کړسي. ځکه عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ د حمزه رضی الله تعالی عنہ د خور زوی او رضعی ورور وو. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي هیڅ کله موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې سخت او شدید جړه نه دلیدلې لکه پر حمزه رضی الله تعالی عنہ چې جړل. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حمزه رضی الله تعالی عنہ د قبله و طرف ته کښېښاوه او د صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېدی. په دونه شدت سره جړل چې موږ یې د جړا سګلی اورېده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر خپل اکا حمزه ابن عبد المطلب په ډېر شدید جړا جړل او وی فرمایل والله زما په ژوند تر دغه سخت او غمجن حال نه دی راته پېښ شوی. ورونو او خوندو د احد د شهیدانو منظر او مشهد د لیدونکو د پاره ډیر غمجن او زړه دردونکي وو. په لیدلو سره یې خودنه دله. خباب رضی الله تعالی عنہ وایي د حمزه رضی الله تعالی عنہ د پاره کفن یا د بدن د پټولو د پاره بیل یو کوچنی پټو څخه بل شی نو موجود چې پر سر به ورواچاوه پښې به لسوي چې پر څو به ورواچاوه سر به لسو. نو هغه کوچنی پټوی پر سر ورواچاوه او د پښو د پټولو د پاره پر پښو واښه ورواچول.
عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ وای مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ چې تر ما شه او بهتر وو وجل سو او په داسې یو پټو کې کپن کړ سو چې سر به ورپټ کی پښې به لڅسوي او چې پښې به ورپټ کړي سر به لڅسو خباب رضی الله تعالی عنہ وای چې بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راتول چې سر یې ورپټ کی او پر پښو یې واشور واچوي بیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د احد د شهیدانو د شخولو امر وکړ او په دغه طریقه سره د احد شهیدان پر هغه ځای او پر هغه میدان جنگ بیل غسل او کفنه په خپل کالو کې شخ کړسو امام احمد رحمه الله روایت کوي او وایي کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د میدان جنگ څخه بلاړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل سم او برابر ودرېږي چې زه د خپل رب عز وجل حمد او ثنا وایم اصحاب کرام هم د صلی الله علیه و آله وسلم ترشا صف ودرېده او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دعا داسې شروع وکړ اللهم لك الحمد كله اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مبعد لما قربت اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم إني أسألك العون يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق ورونو دغه دعا په یاد کړئ ډیره ښه بابرکته او جامعه دعا ده کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شهیدانو د شخولو څخه فارغ سو او د خپل رب عز وجل حمد او ثنا یې وویل د خپل پاته ملګرو سره د مدینه منورې پر طرف رهیسو لکه څنګه چې د جنگ په جریان کې د مؤمنو او صادق مسلمانانو حب او فداکاری ښکارا شوه د غرنګ پلار او مدینه منوره کې د مؤمنه او صادق مسلمانو شذو حب او فداکاری ښکارا شوه ورونو د مسلمانانو د مرګ او ژوبل خبرونه و مدینه منوره ته رسیدلې دي او هر شذ په دې انتظار ده چې څوک او کم قریب به وجل سوي وي او تر هر چا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحت او سلامتیا په انتظار کې وي د مدینه منوره په لار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مخه حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها ورغله اول د دې دورور عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو دې انا لله وانا الیه راجعون وویل او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه بیا د دې د ماما حمزه ابن عبد المطلب رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر ورته وویل سو بیا یې هم انا لله وانا الیه راجعون وویل او د هغه د پاره د مغفرت دعا وکړه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال پوښتنه کول بیا د دې د خاوند مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو حال ورته وویل سو دلته نور صبر نسوای کولای په جړه او غلبلوس و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل بشکه چې میړه د شګې لپاره په یو درجه او مقام کې دی
او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د بنی دینار د قبیله څخه پر یو داسې شته ورغله چې میړه ورور او پلار یې په احد کې شهیدان شوی و دې ته دغه اقرباو د وژل کېدو خبر وویل سو دی ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څنګه دی دوی ویل الحمدلله هغه په خیر دی دی ویل ماته راوښوي یا راښکاره یې کی چې زه ووینم خلقو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وطرف ته اشاره وکړه چې هغه دی شذ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي نو یې څوې سبحان الله شذ ویل یا رسول الله تر تا ورسته هر غم کوچنی دی د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وطرف ته پسغستا ورهي سوی و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بودقیزه یا تناوی نیولې وو ویل یا رسول الله دغه زما مور ده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مرحبا بها یعنی دې ته شراغلی وایم او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته ودرېدی دا چې ورنږدې شو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ودې ته د دې د زوی عمرو ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ ورور د شهادت تسلا ورکول دی وویل یا رسول الله دا چې تمه جوړ روغ ولیدې نور ټول غمونه کوشنی دي دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه کسانو وکورنۍ ته دعا وکړه چې په احد کې شهیدان شوی و او بیا یې د سعد رضی الله تعالی عنہ و مور ته ویل یا ام سعد تا ته زیری در کوم او ته د هغه نور وکورنۍ ته زیری ورکړه چې د دوی وجل شوی کسان ټول په جنت کې سره ملګری دي او د خپل ټول کورنۍ د پاره شفاعت کړی دي او شفاعت یې هم قبول شوی دی د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ مور وویل یا رسول الله موږ راضیو او تر دې ورسته به څوک پر هغو ژاړي بیا د سعد رضی الله تعالی عنہ مور وویل یا رسول الله د شهیدانو وفات کسانو ته دعا وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل الهی د دوی د زړه څخه غم استکه او د دوی مصیبت په خوشحالي ور بدل کړي او د دوی وفات کسانو ته ښه سرپرست او پالونکی ورکړي ورونو او خوندو موږ او تاسو باید حب د اسلام او محبت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه کسانو څخه زده کو دا هغه کسان دي چې پر اسلام او مسلمانېدو یې درې کاله نه دي تیر شوي هغه یې قرباني او فداکاری وي او دا یې صدق او اخلاص دي موږ او تاسو چې د زیږیدلو په وخت کې مو د شهادت کلمې په غوږو کې ویل شوې دي او د مسلمان مور پاک شدي مرودلې دي سره ته پېښه ده چې نن ورځ د یو څه مال او پیسو د پاره دین او ایمان الله او رسول الله هیرو همیشنی جنت د څو ورځې پر راحت مبدلوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه ورځې په ماښام کې چې د شنبه ورځ اومه د شوال او دریم کال د هجرت وو مدینه منوره ته ورسېدی کوم وخت چې خپل کور ته ورغلی خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه او ول ای لوري دغه څخه ویني پریمنځه په والله نن یو فار سره وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم خپل توره او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ورکړه ویل د دې څخه هم ویني پریمنځه په والله نن یو فار سره وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل کتا نن په اخلاص سره جنگ کړی دی نو سهل ابن حنیف او ابو دجانه هم ستا سره یو ځای په اخلاص جنگ کړی دی ورونو د سیرت په کتابو کې تقریبا ټول روایتو پر دې اتفاق کړی دی چې د مسلمانانو ټول شهیدان او یا نفرو او ډیر اکثریت هم د انصارو څخه و 15 نفر یوازې د انصارو څخه وژل شوی و چې یو 40 نفر د خزرج د قبیله څخه و او 30 نفر د اوس د قبیله څخه و او یو نفر د يهودو څخه وژل شوی و خو د مهاجرینو شهیدان فقط 4 نفر و مگر د مشرکانو وژل شوی کسان ابن اسحاق رحمه الله وايي چې د مشرکانو د وژل شوی کسانو شمیر 22 نفر دي خو
خو که دقیقه احصاییه وسی او د جنگ پر هغه ټولو تفاصیلو عمیق نظر واچول سي چې د سیرت په کتابو کې ذکر شوی دي او هغه چې د جنگ په مختلفو مرحلو کې د مشرکانو د وژل شوو کسانو یادونه کیږي د هغو څخه دا نتیجه راوځي چې د مشرکانو د وژل شوو کسانو شمیر 10 نفر دي نه 22 نفر والله اعلم. پس له هغه څخه چې مسلمانان د احد د غزا څخه راغله دغه شپه چې د یک شنبه شپه او د شوال د میاشتې 8 شپه ده په مدینه منوره کې د تیارسۍ په حالت کې تیر شو. دا شپه په داسې ډول پر تیر شو چې ټول ستړي او هلاک وو، ټوک ټوک او زخمیان وو، څه تکلیفونه او زحمتونه پر تیر شوي وو. خو بیا یې هم په دغه شپه د مدینه منورې لارې او مدخلونه ساتل چې د شپې حمله را باندې ونسي او پر خپل قائد اعلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې پیری کوله. خاصتا کبه بیا د یو طرف څخه یو आवाज یا کړپۍ واوریدل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه شپه په فکر تیر کړ. په دغه حالاتو کې فکر واه دا تشویش ورته پیدا شو که مشرکانو د خپل ځانو سره دا فکر وکړي چې موږ خو د جنگ په میدان کې کامیاب شوو، مګر دغه کامیابی څخه مو هیڅ فائدہ او ثمره لاس ته نه راوړل. نو خامخا پر دغه خپل تګ پښیمانه کیږي او د نیمه لارې څخه به بیرته د مدینه منورې د حمله لپاره راوګرځي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا تصمیم ونیوي چې سهار به د مشرکانو د لشکر د شړلو لپاره پسې وروځي. دغه ورځ په سهار کې چې د یک شنبه ورځ او د شوال 8 په پرون کې د احد جنگ وو، د هغه جنگ وستړیا او زخمیانو ته نه وکتل. په سهار کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ژغ وکي چې په کفارو پسې درووزي او بل به هیڅوک نه را سره وځي بل هغه کسانو څخه چې د پرون په جنگ کې ګډون کړی وو. نه غواړي چې منافقین ورسره ووځي. عبد الله ابن ابي منافق راغلی ویل یا رسول الله زه در سره وزم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل یا زما سره بل هیڅوک نه وځي بل هغه کسانو څخه چې په احد کې ګډون کړی وي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر سره مطابق مسلمانان سره راټولیږي، خپل زخمو او ستړیاو ته ونکتل، د کفارو د لشکر و ډیروالي ته ونکتل او ویل سمعا وطاعتا، یعنی ستا امر اورو او اطاعت کو. جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ هغه چې پلار پرون په احد کې شهید شوی وو، هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی ویل یا رسول الله زما دا خوښه ده چې هر جنگ ته چې ته وځې زه دې ملګری یم. اوس ما پلار زه د پر نو لونو خلیفہ پرې شم، نو ته ماته اجازه راکه چې زه در سره ولاړ سم. سبحان الله، ځینې خلق د پاتې کېدو لپاره اجازه اخلي، خو جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ د تلو لپاره اجازه اخلي. دا هم د پاره د دې چې هغه د پلار وصیت هم عملي کړی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم د تلو اجازه ورکړه. د مسلمانانو لشکر ډیر ژر تیار شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو فورا د کفارو په لشکر پسې حرکت وکړي. ورونو شم متوجه شي د احد د جنگ ورځ د خپل مشکلاتو سره پرون تیر شوی ده. دا هغه محمدي کمال دی چې اکمل البشر صلی الله علیه و آله وسلم په عسکري او مدني ژوند کې درلودي. په دغه ژغ او تلې داخلي دشمنان د مدینه منورې منافقان او خارجي دشمنان چې د مکه مکرمه مشرکان و ټول وبېرول. نن چې د مسلمانانو ډېر نفر زخمیان هم دي په کفارو پسې رهیدي، تر داسې اندازې چې ځینې د زخمو په سبب پر اوښ نسوای سپارېدلای، په غیږ کې بیا واخیسته پر اوښ بیا سپاره کړ. د مسلمانانو په جمله کې 2 زخمي ورونه هم و. هغه چې زخم یې لږ او سپک و هغه بل ورور په شاوري. څو د مسلمانانو لشکر و حمراء الاسد ته ورسېدي چې دغه ځای د مدینه منورې څخه 8 میله لري دی او دلته یې واړول. په دغه ځای یعنی حمراء الاسد کې معبد ابن ابي معبد الخزاعي ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی او مسلمان شو. څوک وایي چې یا مسلمان نسو پر هغه خپل شرک وو. خدا د خزاعه قبیله که مسلمانان و که مشرکان
د زړه میل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته وو. دا ځکه چې د خزاعه او بني هاشم په مابین کې پخوانی حلف موجود وو. نو معبد ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا چې ستا په اصحابو کې دغه وجنه پیښه شوه موږ ته ډیره درنه تمامه شوه او موږ په دې خوشاله کېدلو چې ته کامیاب شوی وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کوي چې ابو سفیان ته ورسه او وی بیرو. ورونو هغه تشویش چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د کفارو د بیرته راګرځېدو په سبب ورسره وو هغه حق او پر ځای وو. ځکه کفارو چې پر روحا کې واړول. روحا د وځای نوم دی چې د مدینه منورې څخه شپږ د شمله لري دي. نو کفارو چې پر روحا کې واړول یو پر بل ملامتي ویل. ځنو ویل چې تاسو اوس څه وکړه د دوی شان او شوکت مورمات کی او بیا مونږ دغه څه پریښول. هغه د مسلمانانو مشران اوس هم پاتې دي بیا به خلک درته راټول کی او جنگونه به در سره کوي. درځي چې بیرته ور وګرځو چې دغه پاتې کسان ټول ووښنو. خدا معلومه خبره ده چې دغه سطحي فکر او نظر د هغو کسانو د طرفه څخه وو چې دغه دوه ډلو قوت او معنویات په صحیح ډول سره نسوای اندازه کولای. نو ځکه د دوی یو مشر او زعیم صفوان ابن امیه د دوی د نظر مخالفت وکړي او ویل یا قوم دا کار مکوئ. زه بیریږم چې هغه کسان به در باندې راټول کی چې په اول وار کې د احد د جنگ څخه پاتې شوي وو او پوره شکست به درکړي. درځي مکه مکرمه ته درځي اوس لا کامیابی ستاسو ده او که په ورغلاست زه دا فکر کوم چې شکست به ستاسو وي. خو د صفوان ابن امیه دغه نظر د اکثریت په مقابل کې مغلوب شو. چا د نظر ونه منه او د مشرکانو لشکر پر دې اتفاق وکړي چې بیرته به مدینه منورې ته ځو او حمله به وکړو. د مخه تر دې چې ابو سفیان خپل لشکر د مدینه منورې پر طرف رهي کې معبد ابن معبد الخزاعي ورسېد. ابو سفیان چې د په اسلام نو خبر ویل یا معبد څه خبر در سره ستا؟ معبد د ابو سفیان د اعصاب او روحیات سره شدید جنگ شروع کړي. غواړي چې معنویات ورمات او ضعیف کړي. نو معبد ویل محمد صلی الله علیه و آله وسلم په خپل دون ملګرو کې په تاسو په سراوتلې دي چې ما یې مثل نه دلدلې د قهر څخه وتاس ته ایشي. د سره هغه کسان یو ځای سوي دي چې د احد په ورځ دي پاتې سوي وو او پر هغه خپل پاتې کېدو پښیمانه دي او هغه کسان په دون قهر او غضب کې وو چې ما یې هیڅ کله مثل نه دلدلې. ابو سفیان ویل ویحک دا اوس ته څه وایه؟ معبد ویل په والله زما دا خیال دی چې ته به دغه ځای څخه نه بارسوي چې د هغو د اسانو تنجان به وویني یا به د هغه لشکر مقدمه دغه غونډې څخه راوړي. ابو سفیان ویل والله موږ د دې اراده کړې و چې دوهم وار بیا حمله پر وکړو او بالکل یې د بین یوسو. معبد ویل پام کوه چې دا کار ونه کړې. زه ستا د پاره نصیحت کوونکی او خیر غوښتونکی یم. دلته نو د مشرکانو د لشکر همت مات شو. ډېر په زړه نه نوتل. د خپل ځان کامیابی او سلامتیا یې په دې کې ولیده چې ژر مکه مکرمه ته ځان ورسوي. خو بیا هم ابو سفیان یو بل روحي او عصبي جنگ د مسلمانانو د لشکر په مقابل کې شروع کړ چې شاید په دغه طریقه سره د مسلمانانو د حمله څخه خلاص. هغه داسي چې په دغه وخت کې د عبد قیس د سپرو یو ډله تیرېده چې د مدینه منورې اراده و. ابو سفیان و دغه سپرو ته وویل تاسو زما یو رساله محمد ته رسوي چې زبر د هغه په مقابل کې کم وخت چې بیا تاسو مکه ته راسي دغه تاسو ټوله بودگان په اوس کو دربار کوم. هغه ویل هو ولې نه رسول. ابو سفیان ویل تاسو د خپل ځان څخه محمد ته ووایست چې قریش د یوې بلې ډېرې سخت حمله لپاره آمادګي نیولې او ویل چې موږ به دا وار محمد او د هغه ملګری ټوله د بین یوسف او داسې نوري خبرې ورته وکړي چې مسلمانان د دوی د تعقیبولو څخه منع کړي چې دا اصلا د ابو سفیان د طرفه د حقیقت خالی یو لفظي مناوره و او دا اصلا غوښته چې مسلمانان څه ورنسي او د خپل اوسنی بیره او تشته پټ کړي. خیر هغه د سپرو ډله په حمراء الاسد کې هغه د مسلمانانو د اړولو پر ځای ورغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هغه خبري وکړه چې ابو سفیان ورته ویلی و.
دوی ورته ویل چې قریشو د بلې لوی حملې د پاره ډېر لوی لشکر جوړ کړی وو او ځانونه یې تیار کړی وو خو د سپرو دغه خبرو د مسلمانانو ایمان او توکل پر الله عزوجل نور هم ورزیات کړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په جواب کې څه ورته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو وویل حسبنا الله ونعم الوکیل د ټول دنیا په مقابل کې موږ ته یوازې الله کافي دی او الله څونه ښه کار جوړونکی دی چې دغه موضوع الله عزوجل د سوره آل عمران په 103 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل هغه کسان یعنی مسلمانان چې دوی ته ځینو خلق وویل یعنی هغه د سپرو ډلې ورته وویل چې په تحقیق سره د مکه مکرمه خلق ستاسو د جنگ لپاره سره راټول شوی دي نو تاسو د هغو څخه وبېریږئ یا ستاسو سره د بل جنگ لپاره نور اسلحه او د جنگ سامان سره ځای کړی دي تاسو د هغو څخه وبېریږئ خو دغه بیرولو نور هم د مسلمانانو ایمان توکل او دلاوري ورزیات کړ او دوی وویل موږ لره الله کافی دی او دغه الله څونه شوکل او کار جوړونکی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پس لرا تګ څخه وحمراء الاسد ته نور درې ورځې هم دلته تیر کړې په یک شنبه هلته ورغلی وو دوشنبه سه شنبه او چهارشنبه هلته پاتې شو پس له درې ورځو تیرولو څخه یې بیرته مدینه منورې ته حرکت وکړ خو د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مدینه منورې ته حرکت وکړي مسلمانانو ابو عزه الجمحي شاعر ونیوي ابو عزه الجمحي هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په غزا کې په بندیانو کې نیولې او بیا د غریبۍ او د ډیرو لونو د درلودلو په سبب بیل فدیه الهی خدا شرط پر کښېښاوه چې بل وار بس ما او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنگیږي او ده هم دا شرط قبول کړي خو بیا خپل عهد مات او خیانت وکړي او خلق به په خپل اشعار د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد پارول یوازې دا نه بلکې په خپل هم د احد په جنگ کې د کفارو په ګټه ګډون وکړي نو کوم وخت چې دغه ابو عزه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراوستي د ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ما احسان وکړه او ما د خپل لونو د پاره پرېږده او دا وعده به در سره وکم چې بل وار بیا ستا او د مسلمانانو په مقابل کې نه جنگیږم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا هیڅ کله دې نه پرېږدم په مکه مکرمه کې بناسته پر مخ بلاسته ربي او وایب محمد می دوه واره خطایستی مؤمن دوه واره د یو غاره څخه نه وهل کیږي بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زبیر رضی الله تعالی عنہ یا عاصم ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ د په وجلو امر کوي او هغه غاړه ووهل کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته ورسېدی هلته د کفارو د یو جاسوس په اعدامولو امر وکړي چې هغه جاسوس معاویه ابن مغیره ابن ابي العاص چې دغه معاویه د عبد الملک ابن مروان د مور د طرفه نیکه کیږي چې د هغه قصه داسې و کوم وخت چې د احد په ورځ مشرکان د مکه مکرمه پر طرف رهیس و دغه معاویه په مدینه منوره کې و حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ته ورغلی چې د عکاز وي عثمان رضی الله تعالی عنہ د لپاره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه امان وغوښتي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په دې شرط امان ورکړي چې تر درې ورځې زیات به په مدینه منوره کې نه تیروي او که تر درې ورځې وروسته دای په مدینه منوره کې ولیدل سو بیا یې وژني کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر و حمراء الاسد ته ولاړی دغه معاویه تر درې ورځې زیات په مدینه منوره کې اوسېدی چې په دغه وخت کې د قریشو لپاره جاسوسي کول کوم وخت چې د مسلمانانو لشکر مدینه منوره ته راورسېدی معاویه په تېښته د مدینه منوره څخه ووتی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زید ابن حارثه او عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما په دبس ولېږل هغه ونیوي او وی وشي ورونو ځینې مؤرخین دغه د حمراء الاسد غزا ځان ته بیل او جلا غزا بولي
چې دا مستقله غزا ده او نوم یې غزوه حمراء الاسد دی، خو په حقیقت کې دا مستقله غزا نه ده، بلکې دا غزا د احد د غزا یو جز او د هغې پوره کېده دي. ورونو دا د احد غزا وه چې ټولې مرحلې او تفاصیل یې په تفصیل سره درته بیان شوه، خو ډیرو بحث کوونکو او څېړونکو د دغه غزا پر نتیجه خبرې کړې دي چې آیا دغه غزا د مسلمانانو د پاره شکست بلل کیږي که یا. خو که موږ په دقیق نظر ورته وګورو او دغه جنگ و دوو حصو یا دوو صفحو ته وویشو، په دې کې هیڅ شک نشته چې د جنگ په دوهمه صفحه کې عسکري لوړوالی او تفوق د مشرکانو د لشکرو او دوی و چې پر میدان جنگ مسلطه و. د ارواحو یا انسانانو تلفات د مسلمانانو په طرف کې ډیر او زړه دردونکي و او د مسلمانانو یوې ډلې د شک او تلې شکست وخوړی، ځکه وتښتېدل او لاړه او د جنگ حالات د مشرکانو په نفع و. خو بالمقابل هلته یو څو شی شته چې موږ د دې څخه منع کوي چې موږ ووایو چې په دې جنگ کې فتح او بری د مشرکانو. هغه دا چې اول د کفارو لشکر دا و نه کولای سوای چې د مسلمانانو مرکز یا معسكر یا قرارگاه ونیسي یا یې تر تسلط لاندې راولي. محترم ورونو، موږ پر دغه موضوع خبرې کولې چې د احد غزا د مسلمانانو لپاره شکست بلل کېدلای شي که یا. خدا موضوع مو پای ته ونه رسول، نو ان شاء الله تعالی په راتلونکي کې به دغه بیان درته وکړو. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم.